تازه او ښه خبر، اسلامي امارت په راکړه ورکړه کې پر بهرنیو اسعارو ډیر سخت بندیز ولګوئ. همدارنګه د سرغړونکو سره به قانوني چلند وسي. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبانو په راکړو ورکړو کې د بهرنیو پیسو کارول منع کړل. طالبانو په راکړو ورکړو کې د بهرنیو پیسو کارول منع اعلان کړي او زیاته کړې ده چې د دغه بهیر تطبیق به په جدي توګه څاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د چنګاښ پر 8مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د هغوی د کابینې د پریکړې پر بنسټ په هر ډول راکړو ورکړو کې د بهرنیو پیسو کارول منع دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې باید د ځمکې، هټۍ، مارکیټ، سرای، ودانۍ، توکو، موټرو په پیر، پلور، ګروي او کرایو کې بهرنۍ پیسې ونه کارول سي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لیکلي د کابینې د پریکړې د تطبیق په موخه د ولایتونو ټولو امنیه قومندانیو او کشفي بنسټونو ته هدایت ورکړل سوی چې دا شان موارد دي په دوامداره توګه وڅاري او جدي مخنیوی دې ترې وکړي. په خبرپاڼه کې هم دا راز ویل سوي چې له سرغړونکو سره به د قانون او شریعت له مخې جدي چلند وسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او ایران ته د نږدې ولایتونو اوسیدونکي په خپلو ډیرو راکړو ورکړو کې کالداري او تومان کاروي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري معلومات لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.